ورونه ولې وران شي، ورونه ولې دشمنان شي، نفرتونه ولې پیدا شي، تربوران خپل منځ کې ولې یو بل پسې ټوپکې راوالي، د یو نیکه بچي د تره زامن یو بل ته په مورچه کې ولې کیني، مشر ته مشر نه وي. کله چې په نظام کې، په ډلو کې، په تنظیمونو کې، په جماعتونو کې، په کورونو کې مشران ښکته کېدل او کشران مشران کېدل، دا ورانېږي، دا 10 ورځې نه پاتې کېږي، دا دڼې وڼې شي. غټ غټ تنظیمونه مونږ ولیدل، په لکاو خلک پکې وو، په کروڑاو خلک پکې وو، یو تنظیم سره زرګونه کارکنان وغورځېده، ختم شو. ولې ختمېږي؟ د امیر اطاعت نه منل نه، هغه هم امیر شي، دا هم امیر شي، نو په یو کور کې 10 امیران څنګه وخت تېر کړي؟ د اسلام دی اصولو ته ګوره. خالد ابن ولید رضی الله عنه امیر دی، سپه سالار دی، کمانډر دی. حکم دا دی د محمد رسول الله علیه السلام د طرفه چې خالد ابن ولید به نور امیر نوي، واپسی به کوي. علی رضی الله عنه چې لاړې خط کلاو که، محمد رسول الله علیه السلام فرمای خالد ابن ولید به واپسی کوي او نوی امیر به علی ابن ابي طالب. خالد ابن ولید خپل تنظیم جوړ نک. مصیبت خدای په دې پالټي او تنظیمونو کې چې یو ته دی ویل چې جی لګه دا کرسي پرېدا، اوس به دا بل ور وخېجو، هغه لاړ شي خپل تنظیم جوړ کی، خپل جنډه جوړ کی، په کور کې د مسلمانانو کور کې پیدا شي. خالد ابن ولید دا ونه ویلي چې ښا شپږ میاشتې وجنګېدم، تکلیف مې تیر که، قرباني مې ورکړله، جنګونه مې وکړل، اوس به علي راځي او امیر به یو زما به واپسي. وای سمعا وطاعتا وامې اورېدله، منمه د رسول الله علیه السلام را روان شي. یوازې دا جنګ نه و، خالد ابن ولید لکه څنګه چې یو سپه سالارو، یو غیرتي مجاهد ایمانداره کمانډرو، په یو بل جهاد کې امر راغی، کسان ناست دي، عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، خط لیکلی دی، هغه کس خط پړاوی خالد ابن ولید ناست، او هغه کمانډر دی، خالد ابن ولید امیر دی، جنگ یې کړی دی، علاقه د دشمن ده، په جنگ کې اخته دي. عمر رضی الله عنه امر کړو چې کله خط واورئ، د خط د اورېدلو سره به خالد ابن ولید معزولی او عمر ابن العاص دا به امیری. خالد ابن ولید خپل تنظیم اعلان نک، خپل پارټي جوړه نکړه چې ښا مانه تپوس نه دی شوی، زمانه معلومات نه دي شوی، او زه راکوز شوم، مرګرو سره به ګرځېده. امیر صاحب ته یې ویلې مخکم مسلمانومه، مخکم مجاهدومه، نوم د امیرو، وسم مسلمانما، وسم مجاهدما، اوس بستا مامورما. دا څه خبره ده؟ یا نوم د امیر راپور یا نه راپوري، موږ به کار کوو، موږ به اسلام ته خدمت کوو، یا په دې کرسۍ زه ناست یا نه، یا څوک راته ناظم مشر وی یا نه وی، یا راته کونسلر وی یا نه وی، یا راته وزیر وی یا نه وی، یا راته عالم وی یا نه وی، کار به کوو، خدمت به کوو، دین به مخ په وړاندې